رد شده است از دیوار که شکل گرفته و همچنان رقبا در تعقیب هست. اینجا هم جدال بر سر تصاحب گوساله هنوز هم ادامه داره. در ادامه کار ما خواهد دیدیم که عمربک پهلوان از این فرصت چگونه استفاده میکنه. روح الله پهلوان همچنان کوشش تصاحب گوساله را داشت. عمربک هنوز هم گوساله را در تخم خود جا داده به گونه حرفه‌ای و ماهرانه نزدیک به داری امتیاز هست. ببینیم عمربک چگونه استفاده میکنه از این فرصت. عمربک ببینیم که دقیق در وسط دایره قرار گرفته. دستان پنجه فولادی عمربک هنوز هم مقاومت نشان میده، نمیگذاره که این فرصت را از دست بده. عمربک پهلوان اولین امتیاز را به نفع ولایت سرپل به دست آورد. این چهره که شما تماشا میکنید همچنان در کنارش صفت پهلوان هست. صفت پهلوان توانسته که یار شماره 11 بتوانه کمک همکاری بکنه. ما صحنه تکرار را نظاره‌گر هستیم، ببینیم که در صحنه تکرار چی رخ داد. اینجا هم تکرار صحنه را نظاره کنید. گوساله در دست میشه و همچنان امتیازی که عمربک پهلوان بر دست آورد. در کنارش صفت پهلوان هم پوشش خوب گونه استفاده خواهد کرد. عملکرد شایسته این چاپانداز ستودنی است. روی نقطه دایره امتیاز متمرکز هستند. نگاه ها به دایره امتیاز دوخته شده. ببینیم که از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد. بله عمربک پهلوان توانست که امتیاز دوم سرپل رقم بزنه. امتیازی که اینا رو یک قدم دیگر نزدیک ساخت به عنوان قهرمانی دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان. عمربک مرد شماره 12 تیم ولایت سرپل، این چهره قدرتمند، ورزشکار جسور، پرتلاش و خوش استایل تیم ولایت سرپل، خارج از مرز افغانستان حضور یافته در ترکیب تیم ولایت سرپل سفارایی کرده و همچنان برای این تیم امتیازگیری کرده است. دومین امتیازی که به نفع تیم ولایت سرپل کسب شد توسط این مرد. در صحنه تکرار ببینید که دیوارهای دفاعی که شکل گرفته بود مانع این چاپانداز کاربلد سرپل نتوانست شود و امتیاز به دست آمد. این صحنه را شما مشاهده بکنید. روش اصول میشه. ببینیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنن. نزدیک هست دستان هر دو چاپانداز به گوساله گیر داده است. گوساله به دستان چاپانداز ولایت سرپل قرار داره و همچنان ثانیه های اخیر هست. 2-1. بله در لحظات پایانی، در ثانیه های پایانی توانست که امتیاز را به دست بیاره. امتیاز میکشونه و همچنان جدال بر سر تصاحب گوساله جریان داره. عمربک پهلوان در مقابل کوانتای پهلوان. شما شاهد هستین دستان این چاپانداز ماهر به گوساله میرسه و همچنان تلاش برای تصاحب گوساله جریان داره. گوساله از دایره رد شده. هجوم چاپاندازان دو تیم، دستانی که دراز میشه برای تصاحب گوساله سوی چاپاندازان هر دو تیم. مناس نیازوف هست که گوساله را در تقم جا داده. راهی داری حلال هست. ببینیم امتیاز کی مانع مناس نیازوف میشه در این لحظات. امتیاز سرپل 4 امتیاز به دست آورد. مناسی که 4مین امتیاز را برای سرپل کمایی کرد. در کنارش همچنان توفیق پهلوان بر رسم تاییدی و همچنان حمایت مناس نیازوف خود را رسان و همچنان صفت پهلوان دست رفاقت همچنان به مناس نیازوف داد. این گونه بود که امتیاز 4 توسط این مرد شماره 10 تیم سرپل به دست آمد. مناس نیازوف چهره قدرتمند، پرتلاش و خوش برخورد. گوساله در دستان عمربک پهلوان قرار داره. عمربک قدرتمند، عمربک جسور، راهی دایره امتیاز هست. رقبا در تعقیب. ببینیم عمربک در راه است. عمربک پهلوان 5مین امتیاز ولایت سرپل را به چنین شکلش به دست آورد. عمربک جوان، مرد جسور تیم ولایت سرپل 5مین امتیاز ولایت سرپل را رقم زد. این مرد جسور قدرت نمایی کرد. عملکرد شایسته این چاپانداز ستودنی است. باور نکردنی بود که عمربک در برابر بدخشان بتوانه امتیازات خوب را به دست بیاره. بدخشان قدرتمند را توانست که امتیازات در مقابلش به دست بیاره. به چنین شکلش عمربک پهلوان توانست 5مین امتیاز ولایت سرپل را رقم بزنه. متمرکز بود روی دایره و همچنان رقبا در تعقیب بود. نتوانستند که مانع این چاپانداز کاربلد شوند. همچنان سنگربانان په بدن تر سره کوي تر څو د حلال وکړي او ټیمي بریا ته ورسیږي. تر دمن ګوري چې
15-0 مخکښه دي د سرپل د لوبډلې پهلوانان په روانه سیالۍ کوي. مناس نیازوب او دلته حلال ترسره کیږي. شپږم حلال د سرپل لپاره. تاسې د سرپل د لوبډلې د پهلوانانو خوښي ګورئ په دغه موقع کې. لسمه شماره لوبغاړی مناس نیازوب چې حلال یې ترسره کړ د بدخشان په مقابل کې. بدخشان اصلا هغه بدخشان نه ښکاري لکه څنګه چې په لیگ دوران کې بغیر له کومې ماتې لوبېدنه یې ترسره کړې وه. دقیقا امتیاز ششم به دست آمد به چنین شکل توسط مناس نیازوف، یار شماره 10 ولایت سرپل. تکرار صحنه را مشاهده بکنید. پیچ خطرناکی که انجام داد، دیواری که شکل گرفته بود نتوانست که مانع مناس نیازوف شود. این جای کار قطعی است. اوه شپږ تا ځغاسته ورکړې د در دې دمه کار د بدخشان لپاره نور هم سخت شو. اتلولۍ ته نږدې کېږي د سرپل لوبډلې لوبغاړي پهلوانان چې بیا هم د خوسکي واک عمر بیک پهلوان ترلاسه کړ. دغه څیره ده چې په روانه سیالۍ کې د اتل په څیر د خپلې لوبډلې په ګټه ولوبېد. د حلال دایرې ته څیرمه نوموړی رارسېږي. غواړي چې خپل اس ته ځغاسته ورکړي د حلال ترسره کولو لپاره. دی بیا په چټکۍ سره خپل اس غلی. کنټرول هم د نوموړي په واک کې دی. بیا ځل نږدې کېږي دفاعي لوبغاړي مخې ته راځي. دلته حلال ترسره کېږي. اووم حلال د سرپل په مقابل، البته بدخشان په مقابل کې سرپل لوبډلې لوبغاړی. دغه څیره ده چې شپږم حلال یې د خپلې لوبډلې په ګټه ترسره کړ. 12مه شماره لوبغاړی عمر بیک د قرغیزستان هیواد سره تعلق لري او دغه سیالیو لپاره بیا د سرپل لوبډلې مسؤلینو راغوښتی دی. عمر بیک تاسې ګورئ تکرار کې چې یو ښه حرکت ترسره کوي. اوه شپږ دقیقا